عزیزانو حدیث کې راغلي دي چې سائل چې ده دا برټي نه، اول خو سوال کوونکو ته سړی توپ پکار دی. چې یو سړی جک جوړي مزدوری کولې شي او غاټ سنډا به یو دی به ګرځي سوالونه به کوي، نو دې ته هم سړی توپ پکار دی. لکه دې میاشتې کې تاسو وګورئ لوی لوی ډډې به ګرځي، سړی به راایثار کي او ورته به وایي مونږ طالبان یو. نو پروسه کال اسه مزید پارا یو نما تپوسو کو مانے هم ګیره سپینا وا، نو مال ته طالبي ولو طالبي مال څه کتابونه ویلې خلاصه وای ما، نو خلاصه بالکل هغه اولنې کتاب دی چې چا کې سنت او فرض او مستحب او واجب دا باسته. نو مال دا دومره عمر چرته وي ول طالبم دومره عمر کنه مال خلا خلاصین وته نه. الله بنده دروغ ولې وي؟ دروغ مو خدا وای چې غریب ما لاچار ما مزدوری می نشتا سوالو کا ٹھیک دا او دا مو آئے چې طالب ما. نو یو خود دې سوال کون کو تم سړی توپ پکار. ہاں جی د خدای نوم یې واغسته او تا ورته چې ځکه تیرېګه مخکې تیر شه. کله دغه خبره مؤاخذه په قیامت کې وشوه چې جی غټ سړیو نو زکه ماته غټه مانده خبره نه ده، زمانو می درته غسته او زما پیغمبر درته په حدیث کې ویلي چې سائل تشمست نوا ک نور څه در کرنی د ګډوري چرته سوي نو کې در کرا پرتیم ولای ورک. دومره قدر وش. نو سوال دلته دا غ سائل نه دی، سوال دا هغه نوم دی چې کوم نوم استا مخ کې واغست. او هغه سائل چې دی دا ضروری نه ده چې مسلمان دی، سکھ دی ولی نه، هندو دی ولی نه، ارڅوک چې خو چې درته ودرېده نام د خدای بنده دی او تم د خدای بنده دی. هغه هم ستا غوندې کولی شي چې جیب کې پیسې وي، مالداری کی